د چاپیریال ساتنې غیر دولتي نړیوال سازمان ورلد وایډ فند فار نیچر وایي چې په اسلام آباد کې د نوو ودانیو او پوځي یادګارونو د جوړولو لپاره ونې وهل کېږي. په 1980 لسیزه کې د ښار داسې پلان شوی و چې شین او زرغون و، سړکونه یې پراخ و، پارکونه پکې ول او د استوګنې سیمې په ونو کې پوښلې وې. خو اوس نوي تعمیرات ورو ورو د دې ښار څهره بدلوي. په ټول اسلام آباد کې په ډیره منظمه توګه د ونو وهل روان دي. د هریپور او پنډۍ لخوا اسلام آباد ته د ننوتو په ټولو سیمو کې یو وخت چې به له پنډۍ اسلام آباد ته راننوتي، سمدستي به فضا خوندوره شوه، پریشانی به ختمه شوه، انسان به هوسا شو. وجه یې همدا وه چې شینګښتي وه، فطرت و، ښایست و. د ځنګلونو په اړه د معلوماتو څارلو آنلاین پلیټ فارم ګلوبل فارسټ واچ وایي چې له 2011 کاله تر 2024 کاله پورې په اسلام آباد کې پر 14 هکټره ولاړې ونې وهل شوي چې دا د 10 فوټبال سټیډیمونو برابر دي. اسلام آباد د ونو لوجې ښایسته و. دلته ځنګل ختم شو او کانکریټ راغلی. پلان جوړونکي باید د دې لپاره منصوبه جوړ کړي چې ودانۍ جوړ شي خو ښایست ختم نشي. د پاکستان چارواکي بیا دریځ لري چې ونې ځکه وهي چې له وجې په ښار کې پولن الرجي زیاته شوې ده. تر ټولو مهمه ستونزه د پولن الرجي ده. د دې له وجې سینه بغل او سالنډي وي. زه په خپله هم ورنه ناروغه یم. د صحت اداره وایي چې له دې ونو پولن الرجي کیږي، نو د وهلو وجه یې همدا ده. خو ځینې خلک د ونو د وهلو پلوي کوي او وایي چې له دې سره به په ښار کې الرجي او ورسره تړلې نورې ناروغۍ کمې شي. زما په فکر دا ښه کار دی، ځکه په خاصه توګه د هغو خلکو لپاره چې په الرجي اخته دي چې ورځ تر بلې زیاتیږي. موږ په میډیکل سټورونو کې هر وخت الرجي ضد دوايان اخلو چې زموږ د صحت لپاره ښه نه دي. اوس ونې پرې کیږي او سیمه شاړه ښکاري، خو د وخت له تېرېدو سره به بیرته لوی شي او شینګښتي به زیاته شي. خو اوس یې زموږ د روغتیا لپاره وهل ښه دي. خو چاپیریال ساتونکي وایي چې د پولن الرجي د مخنیوي لپاره باید هر ډول ونې ونه وهل شي او د دې ترڅنګ د وهل شوو پر ځای نورې داسې ونې ولګوي چې د الرجي سبب نه جوړېږي او ورسره باید په ترقیاتي پروژو کې د شفافیت خیال وساتل شي.